ولایت مقام ته راورسېدلو روان یو د شهیدانو چوک خواته هغه دی نو شهیدانو چوک ته راورسېدلو اوس به دغسې ځو د هرات بازار خواته هرات بازار دوکانونه اکثریت بند معلومیږي نو نه پوهېږم څه حساب دی وینه بند دي دوکانونه څه حساب دا که بیت سر خلاصېږي نو چې بازار ولې بند دی خو جمعه هم نه ده دا نوی سړک دی نو غواړو چې داسې د چارسو خواته ولاړ شو پر نوي سړک نو ټول دغه د کالو دوکانونه دي نو شاه بازار ته ولاړه دا لاره موږ غواړو چې دغسې سرپوښه بازار ته ولاړ شو مخامخ د چارسو چوک دی نو په دې رسته بغل کې د سرپوښه بازار لاره دغه د وینې سرپوښه بازار ته راغلو د قسم قسم خولیانې هم شته دوی غاړه خوښوي زه به دا خولیانې وګورم نوي نوي ماډل خولیانې راغلي دي دا لاسي ده دا په څو ده دا په 8500 افغانۍ د لاسي ده څنګه خامکي ده د ماپښین اذان هم وشو دا هم سرپوښه بازار دلته نو بس د اختر په شپو کې ډېر ګڼه ګوڼه زیات وي دا 100 فیصده ده دا ټول په څو ده ښه دا ټوله زرګران دي د کندهار ښایسته ښایسته چرګان دي دا څه کلنګي چرګ دی دا ټول اکثریت جنګیان دي خو موږ غواړو چې د خوراک چرګان شي موږ چرګ یې رالال کړئ اوس دا تر اوسه دغه ویي څه ویي بیا پیلمرغ دی څونه څه کوې السلام علیکم ورحمت الله بیا هم ښه راغلاست په دې هیله چې هر ځای یاست روغ جوړ به یاست نو شپه تېره شوله سهار دی دا سړی وایي زه نن یا سبا له خیره سره ځمه کابل ته نو په بازار کې یو څه سودا کوم شیان میان رانیسمه غاړې رانیسي اولادو ته او خولۍ رانیسي که څه شي رانیسي نو موږ هم روان یو د ښار خواته نو ته راځي هم به ښار ووینو هم به دی سودا وکړي نو ګرمي هم شروع شوې ده نو دننه څه هوا یو څه ګرمه ده موږ ایسي لګولې ده روان یو په موټر کې نو اوس پیلن رالک ماما تعمیر ته نږدې یو راځئ چې وګرځېږو شاوخوا څه کیسې دي په بازار کې څنګه راته خو هم د کندهار ښار ښه خوند کوي نه دی نو دا هم جاده ده د کندهار ولایت نن یو څه ګرمي ده نسبتا نورو ورځو ته دا به یو ځای واده یي و نو دا شان وریان هغه یان په جاده کې اوس هم خلک ناست دي سایه ته بالا نو ټوله خلک د ښاره سره راځي جادې ته دلته یو څه شینګیام وي او سایه وي ولایت مقام ته راورسېدلو بیروبار زیات دی روان یو د شهیدانو چوک خواته بازار کې خو نو هغه شیان یې موږ روان یو کوم خواته ځو کومې خواته شاه بازار ته ځو شاه بازار ته ځو سرپوښ بازار خواته ځو نو د اولادو ته یو څه غاړې ماړې او دا شیان رانیسي نو سرپوښ بازار صحیح دی نو هلته پیدا کېږي اوس دا د سراپوی مارکېټ په ساحه کې روان یو د توپخانې هوایي پول دی چوک ته راورسېدلو اوس به دغسې ځو د هرات بازار خواته هرات بازار دوکانونه اکثریت بند معلومیږي نو نه پوهېږم څه حساب دی وینه دوکانونه ټول بند دي بند دي دوکانونه څه حساب
جمعې ته سر خلاصېږي نو چې بازار ولې بند دی خو جمعه هم نه ده دوکانونه ولې بند دي کمالې رات بازار بند دی خدای دې خیر پېښوي نو نه پوهېږم چې څه حساب دی نو دلته مو موټر په دا پارکینګ کې ودروئ دا نوی سړک دی نو غواړو چې داسې د 400 خواته ولاړ شو ګرمي هم زیاته شوې ده پر نوي سړک باندې نو دغسې در واوړه پر نوي سړک نو ټول دغه د کالو دوکانونه دي نو نوي سړک کې مو یو څه کار و بېرته راغلو دا دی د 400 چوک ته دا نو شاه بازار ته ولاړه دا لاره موږ غواړو چې دغسې سرپوښه بازار ته ولاړ شو زرګران دي د کندهاران ته موټر ودروئ دا هغه بیا داسې کلتوري شیان دي پخواني مخامخ د 400 چوک دی نو په دې رسته بغل کې د سرپوښه بازار لار ده دغه د وینې د لرغوني کندهار مرکزي موی مبارک دلته خو نو د موی مبارک جامع هم ده ډوډۍ هم دغه ده ګرمه ګرمه پخېږي سرپوښه بازار ته راغلو دغه دی راغلو د قسم قسم خولیانې هم شته دوی غاړه خوښوي زه به دا خولیانې وګورم نوي نوي ماډل خولیانې راغلي دي ته وګورئ ښایسته خولۍ ده دا په څو ده حاجي دا خولۍ دا په 1200 افغانۍ ده ښایسته خولۍ ده هماسې پسې ورته وګورئ نو ډېر رنګونه دي ډېر ډیزاینونه دي دا دا سپینې ماډل دي دوی غاړې خوښوي ډېر قسم قسم غاړې هم شته سرپوښه بازار دی دا غاړې 1500 افغانۍ خبره روانه ده دا کمپیوټري دي دا لاسي ده دا په څو ده دا په 8500 افغانۍ د لاسي ده چې ورته وګورئ څنګه خامه کې ده د دې ټوکر څونه یي 5 متره ټوکر دی لاسي ده دا بیا دا ماډل خولۍ دی په 800 افغانۍ شته نو دغه بیا اوس چې راواخیسته دا بیا ګرانه ده د ماپښین اذان هم وشو دا هم سرپوښه بازار دلته نو بس د اختر په شپو کې ډېر ګڼه ګوڼه زیات وي په دې شپو کې بیا چندانې شی نه وي وګورئ دا هم د خولیو دوکان دی غواړو چې یو خولۍ خوښه کړو دلته چاته وړي خولۍ په دغه کې راواخله دغه کې به ښه شی غواړي دا خو کمزوري دی به ښه شی ده کوم کټ څه شی به څو ښه شی په 900 څو وایي هم ټولې غاړې چې راواخله ښه شی سره کوم بیا دا رنګ مره بیا هغه درې اوس به لونګۍ در باندې وینم ما په اختر کې یو دانه لونګۍ رانیولې وه هغه صحیح وه ښه لونګۍ وه نو اوس بیا یو دانه ووینم در باندې هغه ښه کیفیت یې هم راښکاره کړه هغه میانه یې هم راښکاره کړه دغه واګي به دا 100% ده دا ټول په څو ده ښه رنګونه خو نو هر رقم پکې کښې دي ښه ته اوس بله راښکاره کړه وا په 3500 وې دا بیا 15% دي
دا بیا په څو دي قیمت؟ دا په 2.5 زره دي. دا په 2.5 زره دي. ویني هغه 100% به شنه په ځای کې 15 سره فرق راځي. زه ډېره مننه. نو د سرپوش بازار څخه بیرته راووتلو نو مخامخ لاره ولاړله کابل دروازې ته. دا هغه نو چارسو دی، د چارسو چوک دی. دلته موټر درولی و. دا ټوله زرګران دي د کندهار. هغه راسته بغل باندې ټوله زرګران دي. زه تر ډېره ځایه پورې بس زرګران دوکانونه دي. سودا خو مو وکړله، ګورو چې اوس 12:30 بجې دي چې په کومه ځو. ډوډۍ وخت هم دی او ګرمي هم اولنۍ ورځ ده چې ډېره زیاته سوې ده. دا دې خیر کوي نو نه پوهېږم چې څو درجې به وي، خو ګرمي ده وه. موټر داسې ګرم دی چې مه کوه. ته بیا دا اول سر چې تا کېدم هم در ومې ښووله، اوس بیا در وښیم. ته بیا دا کلتوري شیان دي. نو دا د نالیو بالښتانو پوښونه وو، خورجینان وو، کمبلې وو، تسپې مرکز هم دا دی. ښې ښې تسپې دلته پیدا کېږي. مخته نو بیا د مرغانو بازار دی، داسې چې څه ورسي. مرغۍ بازار دا هغه دی. مرغانو چړچړاری جوړ سو. ټوله مرغان دي، زرکې، میناوې، چرګان. داسې دلته مې یو ښه وطني چرګ راخستی وای، څه مخکې نه دی، کور مې خوړلی وای. نو دا مرغۍ بازار دی. دا سړی وایي وایي زه نن ماښام غواړم چې یو وطني چرګ شوروا وخورم. نو ته راځې ګورو یې چې څنګه چرګان دي. اذان پرې وکئ، یو پته راواوړه. هغه دي چرګان. ښایسته ښایسته چرګان دي. دا څه کلنګي چرګ دی، بیخي خوندور چرګان. دا بیا ایلیانې دي. چرګان و ایلیانې وو، فیلمرغان دي، تور چرګان دي، قسم قسم شیان دي. دا ډېر خطرناکه چرګ دی. دا ټول اکثریت جنګیان دي، خو موږ غواړو چې د خوراک چرګان شو، چې مقصد چې ناجوړه را نه کړي، ناجوړه باید دا 5.5 دا په 200 دا په 200. سمه خبره وکړه، په دې قیمت خو ګران دی. دا د کوچني کوچني چیچان دي. دا چیچ ناري وي ولا دا چیچ دي؟ دا تیتر دی. دا تیتر دی. دا ټوله تیتر و، هر څه په یوه دغه کې سره ګرځي. تاسو ته وګورئ ډېره ځایه پورې د مرغانو بازار دی. دا څه شي دي؟ سویان دي؟ او دا بکې دي. بکې دي، بکې. دا به څو ورکوې؟ 2.5 زره افغانۍ ورکوي بکې. زموږ چرګ یې رالال کړی. نو اوس به تر اوسه دغه ویي، پسې ویي. بیا پیلمرغ دی. څونه څه کوې؟ ماشینی سو؟ دا څه شی دی؟ پیلمرغ دی. څوک ته وګوره، بیخي جنګي چرګان والا هم دلته ډېر خلک راځي چې دا جنګي چرګان رانیسي. هغه خوا ته مې وینې، نه پوهېږم بتې دي که ایلۍ دي که څه شي دي. رالال کوي چرګ د خیره سره. ماښام به موږ جنګ کوو. دا هغه دی چرګ پښې معلومیږي. غونه ډېرې پښیانې دي. رواش نو چرګ مو راواخیستی له خیره ښه وطني خوندور چرګ. دې شوروا به د خیره سره ماښام خورو، بیا به خبرې سره کوو. حاجي صاحب خو دغه دی انتظار خوري، وینې یې اوس وار د چرګانو دی. چرګانو تاسې ورته وګورئ، تر اوسه پورې لا د مرغانو د بازار څه نه وي وتلي. هغه نو په کندهار کې هغه ولنی هوټل و چې جوړ سو، رویال افغان هوټل. دا داسې پرمختللی هوټل جوړ سو. ډېر وخت یې کېږي. دې به څونه وخت کېږي ستا په نظر؟
ډېر وخت او ډېر وخت کېږي 10-15 کاله پرې کېږي یا ډېر وخت او ډېر وخت یې لا کېږي موږ د کابل دروازې پر سړک ولاړ وو اولنی هوټل کابل دروازه باندې روان یو څو له خیره سره عینومېنې وخواته چرګ رسوو مازي بل دروازه باندې هم نوي نوي تعمیرات جوړ سوي دي کوچنی ښایسته فکر کوم 3 منزله دی 2 منزله یې کورونه دي تږي سولو ګرمي وه موږ څه اوبه به راواخلو دوی هم ګرمه ګرمه پخېږي 1 بجه ده 2:50 ناوخته دی په خیر سره را داخل سولو عینومېنې ته دا اوس موږ بازار موږ خیر سره روان یو کور ته غرمه ده نو داسې څه کوو دا به بیا ګورو نو تر بیا ښه وخت د الله په امان